روښانه لار د قرآن او حدیث په رڼا کې د یوې موضوع روښانه کول او د اورېدونکو پوښتنو ته ځوابونه. د ویلما ځنه سړی ځان منع کي تګ راتګ ورسره نه کوي نو ګناهګار خو پې نه دی. د ګناه په کار کې د چا سره مرسته مه کوئ، نیکۍ کار کې مرسته کوئ. ګاډي کې موس کېږي روان ګاډي کې. طلاق دی که هغه په رښتیاو کې وي او که په ټوکو کې وي. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. له شنبې تر چهارشنبې د ماسپښین 1 بجه په 103.5 او 95.2 FM څپو. له شمشاد FM روښانه لار. د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: وبالآخرة هم يوقنون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د شمشاد رادیو ټول اوریدونکو د روښانه لار ټولو قدرمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې په دې یو ساعته دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. کولی شئ چې د تیر په څیر خپل سوالونه د موضوع اړوند یا بهر له موضوع څخه له موږ سره شریک کړئ. د هغې اوریدونکو دپاره چې هغوی تمه او توقع د دې لري چې موږ سره اړیکې ونیسي، د هغې دپاره د اړیکو شمیره 020-55-55-02-02-300. د تیر په څیر بیا زموږ نننۍ موضوع او خپرونه یو موضوع ته ځانګړې شوې ده چې هغې ته ویلی شي د قیامت نمونه، چې قرآن عظیم الشان کې او یا په احادیثو مبارکو کې په هغې باندې بیان شوی دی. غواړو چې هغه له تاسو سره شریک کړو. زمونږ د مسلمانانو مومن به کتاب چې دی قرآن عظیم الشان دی، او په قرآن عظیم الشان کې د قیامت ذکر راغلی دی او د قیامت په عقیدې باندې زور ورکړی شوی دی چې مسلمان باید دا عقیده ولري. اوله کې چې کوم مومن به څیزونه یادوي قرآن عظیم الشان، نو یو پکې دا دی وبالآخرة هم یوقنون. الله فرمایي مومنان هغې ته وایي چې د قیامت پر راتلو باندې به دوی یقین لري. قیامت یوازې دا نه ده چې صرف همغه قیامت چې راځي او قرآن عظیم الشان کې بیان شوی دی یوازې موږ تاسو د هغې انتظار وکړو. نه، علما لیکي د دې نه مخکې د قیامت بعضې احوال او بعضې حالات راځي او یا په انسان باندې بعضې د قیامت په مثل باندې راځي. لکه یو صحابي نبی علیه الصلاة والسلام ته راځي، پوښتنه کوي یا رسول الله قیامت به کله وي؟ هغه ورته وایي د قیامت دپاره دې څه تیاری کړی دی؟ نو دی وایي چې هېڅ هم نه. نو چې انسان وفات شي دغه د هغې دپاره قیامت دی. نو دغه قیامت او هغې کې صرف دومره فرق دی. علما کرام لیکي چې یو ته قیامت صغرا وایي، بل ته کبرا وایي. نو صغرا دغه دی چې انسان کله وفات شي، او کبرا دا دی چې الله تعالی پکې حساب کتاب د انسانانو سره شروع کړي. نزدې په قرآن او حدیث کې د قیامت د ورځې 22 نومونه راغلي چې علما کرامو جمع کړي دي.
او غواړو چې هغه له تاسو سره یوځای کو. بعضې نومونه د قرآن عظیم الشان کې ذکر دي او بعضې په احادیثو مبارکو کې د جناب نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د خولې مبارکې نه راوتلي الفاظ دي، غواړو چې له تاسو سره شریک کو. کوشش به هم دا وي چې دا 22 واړه نن ووایو، خو که چېرته پوره نه شول نو انشاءالله که زندگی باقی و یار زنده و صحبت باقی بیا به انشاءالله په دې باندې بیا هم سره خبرې کوو. په هغې ټولو نومونو کې چې اولنی نوم د دې مونږ تاسو پیژنو هغې ته ویلی شي یوم القیامه. نو قیامت چې دی دا قایمېدونکې ورځ ته وایي چې خامخا به دا ورځ راځي، په دې کې څه شک نشته. څوک پکې شک نشي کولی، که چا پکې شک وکړه په دې د ایمان نه خلاصېږي، دغه انسان ته مسلمان نشي ویلی، دا کافر کېږي په دې عقیدې باندې. دویم نوم چې کوم د قیامت ذکر شوی الساعه، نو ساعه څه ته وایي؟ یعنې زر به قائمه شي په یو ساعت کې، دا نه چې انتظامات به ورته کېږي او بیا به خاص مخلوق به راځي او یا فرښتې به راځي او انتظامات به نیسي. نه نه نه، داسې نه. قرآن عظیم الشان ساعه باندې یاد کړی، علماء کرام لیکي چې ساعه دې ته وایي همغه ساعت کې قائمیږي، د دې په قائمېدلو باندې وخت نه لګېږي. رب العالمین جل جلاله چې کله اراده د یو څیز وکړي، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، الله فرمایي کله چې زه اراده وکم د یو څیز کن اویم فیکون سره بیا هغه عملی جامې ته غورځېدلی وي او هغه عملی جامه منتلی وي. نو ساعه ورته ځکه وایي چې زر به قایمه شي په یو ساعت کې. دریم نوم د یوم الحسرت دی. یوم الحسرت څه ته وایي؟ د افسوزونو ورځ. خلق به پکې افسوس کوي، ارمان به پکې کوي، هم به پکې نیکان افسوس کوي او هم بدان. سوال دا دی چې نیکان خو ولې افسوس کوي؟ بدان خو به ځکه افسوس کوي چې ژوند ترې نه خراب تېر شوی. نیکان به د څه شي افسوس کوي؟ علما وایي دواړه به افسوس کوي. بدان به د دې افسوس کوي چې کاش چې موږ دا وخت بې ځایه نه وی تېر کړی او کاش کې موږ هغه دنیا کې څه کړي وی چې اوس قیامت کې راته الله تعالی د هغې اجر را کړی وی. نو په دې وجه باندې به دوی افسوس کوي. د بدانو په افسوس کې خو هېڅ د انسان ذهن ته نه شک راځي نه شکوک راځي او نه انسان دا فکر کولی شي. مګر یوه خبره ده چې عام نیکان انسانان دوی ولې خپېمانتیا کوي؟ وای دوی ځکه خپېمانه کېږي چې دوی کله د اجر د نیکو اعمالو وګوري او په هر یو نیک عمل باندې بنگله په جنت کې وګوري، په هر یو نیک عمل باندې د الله تعالی احسان وګوري، نو دوی به هغه ځای کې بیا افسوس کوي چې کاش موږ دغه یو ساعت هم بې د الله د یاد نه تېر کړی نه وی. بل حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وایي چې ورځ د قیامت کې کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي، نو جنتیان به جنت کې څه کسان داسې وي هغوی به بیا د راتګ انتظار کې وي. یو پکې ذاکرین دي. هغه ذاکرین چې کله دغه خپل میلې د جنت وګوري، نعمتونه وګوري، دوی به وایي چې کاش موږ یو دقم د الله د ذکر نه غیر نه وی تېر کړی، الله به موږ ته څومره لوی اجر را کړی وی. نو څه بعضې کسان نورم علما کرامو ذکر کړي، نو دې ته یوم الحسرت ځکه وایي د افسوس ورځ. افسوسونه به کوي، نیکان به نیکۍ پسې افسوس کوي، بدان به د بد عمل نه افسوس کوي. الله دې زمونږ او ستاسو د بدۍ د دغې اعمالو نه نجات را نصیب کړي چې بیا ورځ د قیامت کې پې خفه کېږو. د هغې نه دا ښه ده چې دلته خفګان پې ظاهر کړو. څلورم نوم د قیامت یوم الدین سره هغه ذکر شوی. قرآن عظیم الشان یوم الدین سره یادوي. مونږ تاسو په سورة الفاتحه کې وایو مالک یوم الدین، نو دلته یوم الدین ورته ځکه وایي د جزا ورځ. که چا نیکي کړې وي خو د نیکۍ اجر به مومي، که چا الله مکه بدي کړې وي د بدۍ هغه سزا به ګوري. داسې نه ده چې یو انسان دی بدي وکړي او هغه دی بیا په هغې باندې اجر د نیکو واخلي، او یا یو انسان دی هغه نیکي کړي وي او د هغې په بدله کې بدي واخلي. هېڅ چېرې هم داسې نشي کېدی. الله تعالی عادل دی، رب العالمین ظالم نه دی، نه په خلکو ظلم کوي، نه په چا باندې ظلم خوښوي. رب العالمین جل جلاله فرمایي که ستاسو د خیر عمل د ذرې په مقدار وي اجر به درکول کیږي، که ستاسو د بدۍ عمل د ذرې په مقدار وي حساب به در سره کیږي. هغه بېله خبره ده چې الله تعالی د نیکۍ اجر په لس باندې ورکوي او د بدۍ سزا یو په یو ورکوي. دا د الله تعالی د رحم معامله ده. باقي دا نه ده چې د الله تعالی نه هیریږي یا د الله
الله تعالی د نظام نه به دوی پټ لاړ شي، هیڅ چرې هم داسې نشي کېدلی. الہ العالمین جل جلاله په خپل رحم باندې انسانانو ته فیصلې د هغوی د اعمالو مطابق کوي، خو چې کله رحم ته راشي بیا یې اعمالو ته نه ګوري. بل آخرت ورته وایي، یوم الاخره. آخرت ورته ولې وایي؟ اخرنۍ ورځ ده، یعنی د دنیا اخرنۍ ورځ ده. د دې نه بعد به نورې ورځې د دنیا نه وي، بس د دنیا زندگی بنده، د آخرت زندگی شروع. نو د دې وجې نه دې ته یوم الاخرت وایي. آخرت ورته ځکه وایي وروستۍ ورځ ده، اخرنۍ ورځ ده، د دې پسې بله ورځ نه راځي. نو دا د دې دغسې نومونه قرآن عظیم الشان کې مختلف یاد شوي دي. یا بل ځای کې راځي یوم عظیم، غټه ورځ. د قیامت ورځ ډیره لویه ورځ ده، او په اعتبار د اعمالو د بدلی ورکولو هم ډیره لویه ده. ځکه انسان اسم که ورته فکر وکړي د امتحان هغه صحنه په انسان ډیره غټه تیریږي، ډیره درنه پې راځي، ډیر زیات تکلیف پې واقع کیږي. خو چې امتحان نوم سړی واوري نو انسان په دغه وخت کې زړی ودرزیږي چې خدای اوس به څه کیږي. او په ورځ د قیامت کې چې بیا د الله حضور ته یو انسان ځي، د الله د حضور په مخامخ باندې یو سړی الله تعالی ته د ذرې ذرې حساب ورکوي، دا به ډېره سخته ورځ وي، دا به ډېر سخت حالات وي. انسانان نشي کولی چې د رب العالمین په مخ کې په زوره خبرې وکړي. رب العالمین جل جلاله دې زمونږ او ستاسو د ټولو سره د رحم معامله وکړي. نو ځکه ورته یوم عظیم وی. یا قرآن عظیم الشان بل ځای کې وی مقداره 50,000 سنه. الله فرمایي 50,000 کاله ورځ ده، د قیامت ورځ 50,000 کاله ورځ ده. او یا په بل آیت کریمه کې وی مقداره 1000 سنه، 1000 کاله د ورځ ده. نو دا ولې قرآن یو ځای کې 50,000 کاله وی، بل ځای کې 1000 کاله وی. علماء کرام لیکي دا داسې ده چې په نیک عمله باندې به 1000 کاله تیریږي، په بد عمله باندې به 50,000 کاله تیریږي. الله دې مونږ تاسو بد عملی نه وساتي. نو یوم عظیم چې ورته وایي په دې اعتبار سره ورته وایي چې د هغې سزا او جزا ډېره لویه ده. هر انسان به دغې وخت کې نفسي نفسي وایي. په ورځ د قیامت کې حتی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام به هم نفسي نفسي وایي. هر چا سره به خپل غم وي. یوازې به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د خپل امت په حقله دومره غمجن وي. دی به د امتي امتي آواز کوي، د خپل د امتی سره به د احسان په لټه کې وي چې خپل امتی سره څنګه احسان وکم او د رب العالمین جل جلاله د دربار نه په کامیابی سره رخصت کم او جنت ته تلونکی جوړ کم. دا یوازې زمونږ او ستاسو مشفق پیغمبر سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک به دغسې د امت د پاره په خفګان کې وي او د امت د وجې نه به سرګردانه وي. افسوس د امت په حال باندې چیرته کم امتی د ورځې په 100 دفعې درود اونو ویلی نو، چیرته د ورځې 100 دفعې یا 50 دفعې درود شریف په نبی علیه الصلاة والسلام اونو ویلی چې دا محبوب پیغمبر په خوشحاله شوی وی. افسوس دا د درود خو نه وایي بلکې د هغې په سنتو باندې عمل کول هم ورته ډېر دروند کار ښکاري. که یو انسان ته ووایي چې ورور دا عمل سنت ته ولې نه کوې، نو جواب دا نه درکوي چې سیده زه ګنهګار یم او ځان ملامته ګڼم. جواب به دا درکوي سنت دی مې کوه، پروا نشته، خیر دی، سنت دی. او که ورته ووایي چې ګیره پرېږده نو بیا هم درته وایي سنت عمل دی، پروا نشته. فرض مونځ کوي، سنت نه کوي. دا څومره د افسوس خبره ده، څومره د درد خبره ده. عزتمندو هېڅکله هم سنت ته په دې نظر باندې مه ګورئ. سنت ته الله تعالی یو مقام ورکړی دی. مونږ او تاسو چې دا 4 رکعاته فرض کوو که نه، دغه 4 رکعاته فرض هم مونږ او تاسو په هغې طریقې کو چې په کم طریقې رسول الله مبارک کړی. نو ستا دا فرض الله ته هغه وخت کې منظوري چې په سنت طریقې وکړي. او دا وروستۍ خبره ده چې په سنتو نه کولو باندې څه شی دی، ګناه ده، ملامتیا ده. دا خو زمونږ د فقهاو نه یو عالم تعبیر کړی، په همغې تعبیر باندې روان دي. د صحابو په وخت کې دا نه وه. صحابه کرامو چې به واورېدل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا عمل کړی، بیا دا پوښتنه نه وه چې دا فرض دی که سنت دی که واجب دی که مستحب دی، بس عمل به ورسره کو. د دې وجې نه امام بخاري رحمت الله تعالی علیه یو باب تړلی، باب الاقتداء بافعال النبي صلی الله علیه و آله وسلم.
امام بخاری رحمت الله علیه وی چې باب تړم د هغې اعمال او د هغې پیروي باره کې چې صحابه کرامو د رسول الله مبارک پیروي په افعالو کې هم کړې ده، په اقوالو کې خو پرېږده. رسول الله مبارک چې څه کړي صحابهو هغې ته انجام ورکړی دی او په هغې باندې عمل کړی. حماس کړم څه ښکلې مدینه ده، سنګر ده د اسلام. د ګران نبی مې دلته کور دلته حجره ده. د قیامت په نومونو کې یو بل نوم دی یوم مشهود، ورځ د ګواهانو د ګواهۍ. الله اکبر. په دې کې انسان زړه ته یو درد ورشي. هغه ورځ چې د ګواهانو ګواهي به راشي. څه مطلب؟ یو انسان به په خوله باندې څه نه وی مګر اندام به خپله شروع شي. په کوم لاس باندې چې تا ګناه کړې ده دغه لاس به دې په ورځ د قیامت کې ګواهي کوي، ربه په ما باندې دا ګناه کړې. پښې به دې ګواهي کوي، ربه په ما باندې د ګناه ځای ته تللی. سترګې به دې ګواهي کوي، ربه په ما باندې نامحرمې ته کتلي دي او په ما باندې د ګناه کارونه کړي. الهه په ما باندې فلمونه کتلي، ربه ما باندې دا عمل کړی او دا کړی او دا کړی. غوږونه به وایي چې د نامحرمې سره بې ځایه ګپ لګ او خبرې کولې، ټول به په دې باندې ګواهي. سورة یاسین کې رب العالمین جل جلاله فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. الله فرمایي دا داسې ورځ ده چې په خولو باندې به مهر ووهل شي، د خولې وینا به بنده شي. په دغې مجرمینو باندې به خپل لاسونه ګواهي کوي، پښې به ګواهي کوي. یوم مشهود ورته ځکه وایي چې په دې کې به ګواهان خپل ګواهي پیش کوي. الله دې زموږ او ستاسو اندامونه په خیر باندې ګواه کړي. بل نوم دی یوم البعث. یوم البعث مطلب دا هغه ورځ چې انسان پکې په دویم دفعه ژوندی کیږي. د یو ژوند او د بل ژوند ترمنځ د قبر برزخي ژوند و. د هغې نه بعد یوه بله زندګي شروع کیږي چې هغې ته ابدالابد زندګي وایي. هغه نه ختمېدونکې زندګي ده. اولنۍ زندګي د دنیا فانی وه، ورپسې د برزخ زندګي راغله. د برزخ زندګي د قبر حال احوال دا پکې تیر شو، ورپسې د قیامت ورځ راغی. الله فرمایي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. الله فرمایي دا داسې سخته ورځ ده چې ځمکه به خپل هغه ټول خزانې بیرون راولي. علما کرام مفسرین وایي په دې خزانو کې مړي راځي. څومره مړي چې په دې ځمکه کې دفن دي او یو یو قبر کې څومره انسانان دفن دي دا ټول به بیرون راغورځېږي او دی به داسې راځي. قرآن فرمایي کانهم جراد منتشر، داسې به د قبرونو راپاسېږي لکه ملخان تیت شوي. ملخان چې کله په پټو کې خواره شي او په دې باندې څوک انسان یو وارو کی او یا څوک وردن نشي دغې پټي ته، نو دا ملخان یو دم پاسي والوزي. نو چې ته ورته ګورې نو انسان ورته صرف ګوري مګر معلومات نه کیږي چې په کومه ځي. انسانان به هم دغسې د قبرونو نه راپورته کیږي. کانهم جراد منتشر، تاسې لکه ملخانو تیتر پیتر دی خوا اخوا به منډې وهي. دا هغه سخته ورځ ده. نو ځکه الله تعالی فرمایي چې دا یوم البعث دی. بل نوم دی یوم الفتح، د فیصلې ورځ. الله تعالی به فیصله کوي په دغې ورځ کې. نیکانو ته به د جنت فیصله وکړي، بدانو ته به د جهنم فیصله وکړي. کم خلک چې د اعراف قابل دي اعراف ته به لاړ شي، کم خلک چې د بخښنې وړ دي جنت ته به روان شي، او کم خلک چې د جهنم قابل دي جهنم ته به روان شي. سخته ورځ ده، سخته د حساب ورځ ده. رب العالمین جل جلاله دې په موږ او تاسو ټولو باندې آسانه کړي. نو دې ته ویلی شي یوم الفتح، ورځ د فیصلې. بل نوم دی یوم الفصل، د جدایۍ ورځ. په دغې ورځ باندې به نیکان او بدان سره الله تعالی جدا کړي. سورة یاسین کې رب العالمین جل جلاله فرمایي چې کله قیامت ورځ شي الله تعالی به آواز وکړي، یا به یو فرښته آواز وکړي. علما وایي وامتازوا اليوم ایها المجرمون، ای مجرمانو د نیکانو نه جدا شئ. هر انسان به زړه دردیږي چې خدایه زه په مجرم کې رای نشم. هر انسان زړه به دردیږي چې خدایه پاکه په ما د مجرم فیصله ونشي. هر انسان به درد اخلي.
خو لیکن انسان به نه پوهیږي دغه وخت کې به فرښتې راشي جدایي به شروع کی یا به د انسانانو په تندو د پاسه لیکل وشي یا به د تعویض په شکل باندې څه شی د دوی په غاړه پراتی شقي او سعید به پکې لیکلی ته به کوشش کوې چې زه نیکانو طرف ته لاړ شم ولیکن چې هلته فیصله ستا د بدي شوي ته به خبر هم نه بدانو سره به راپاڅېږي نو دې ته ویلی شي یوم الفصل بل ورته ویلی شي یوم الحساب د حساب ورځ د حساب ورځ داسې ده که کومه ګناه تا وړه کړي او تا ته یاد نه الله ته یادي الله به درنه پوښتنه کوي رب العالمین جل جلاله به د دغې پوښتنه کوي ستانه انسانه څه دې کړي دا کم اعمال چې دې کړي فرښتو در سره زیاتی کړی نه ربه نه دی کړی دا اعمال دې کړي دي او ربه کړی مې دی انسان خپله هلته ګواوي یا داسې په بل روایتو کې راځي د الله تعالی د رحم په معاملو کې راځي انسان نه به الله تعالی پوښتنه وکړي دا وړه ګناه دې کړې ده علما لیکي داسې وړه ګناه به ورته یاده کړي چې دی به بالکل فکر نه کوي الله تعالی به ورته یاد کړي نو دی به زړه کې سوچ کوي او فکر به کوي چې یا الله دا خو مې وړه ګناه ده خدایه که ته راته اوس دا غټې یادې کې زه به څه کوم ربه دا واړه ګناهونه داسې دي چې تی ماته یو یادی نو غټ ګناهونه نو علما کرام لیکي چې دې ته ځکه یوم الحساب ویلی شي الله تعالی به د حساب او د فیصلې دپاره به هلته د انسانانو تر منځ دا خبرې کوي بل نوم یې دی یوم الطلاق په تا سره ده یو خو طوا د طوا نه یوم الطلاق تا سره یادېږي نو یوم الطلاق مطلب څه شی ورځ د ملاقات د انسان د خپلو اعمالو سره انسان چې د خپلو اعمالو سره مخامخ کیږي الله اکبر علامه ابن کثیر رحمه الله ذکر کوي په ورځ د قیامت کې به ډیر یو بدشکله انسان په صورت کې د دې انسان پسې شاته څه ولاړي دی چې وګوري د بدشکله انسان په صورت کې دی به ترې وډار شي ورته به وایي ورک شه ته څوک یې هغه به ورته وایي زه ستا هغه بد عمل یم چې په دنیا کې د کړی اوس زه تا سره ملګری یم زه دې پرېږدمه نه دا سړی به د ځانه جدا کوي خو جدا کېږي به نه بل انسان به وي شاته به وګوري ډېر ښایسته او خوبصورت او ښه شکله ښایسته خوبصورت د انسان په شکل باندې به څوک ولاړ وي ته څوک یې وایي زه ستا هغه نیک عمل یم چې په دنیا کې د کړی او زه در سره ولاړ یم خفه کېږم ما تر جنته پورې د ملګری یم جنت ته به دې داخل کړم عزتمندو د نیکو اعمالو سره شوق بالخصوص د قرآن سره مینه پیدا کوي قرآن ووایئ دا دروغ به نه وایئ چې ما ته یادېږي نه کم خلک چې وایي چې موږ ته نه یادېږي دروغ وایي دا کاذبین دي الله فرمای ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر الله وایي ما قرآن اسانه کړی څوک شته چې یادې کړي معلومیږي دا چې ته نه یادې الله رښتیا وایي الله غلطه نه دی ویلي الله تا ته حقیقت ویلی دی یادېږي ولې نه یادېږي خو چې کوشش وکړې محنت وکړې ځوان به وي زلمی به وي پوښتنه به ترې وکړې قرآن دې ویلی دی نه خو که جیب ته یې لاس کې موبایل دې را وویسته نو هر نوی سندره چې راغلی د ده په دې موبایل کې به پروتي نوی خاندن چې راغلی د ده موبایل کې به پروتي د انسان عقل دا وایي فکر دې دا وایي چې دغه موبایل دې سر ته ونیسه تر هغې پورې ووهه چې تر څو پورې دی په دې خپل ګناه باندې اقراري شوی نه وي بدبخته زناوره دا دې په جیب کې شته او قرآن عظیم الشان دې په سینه کې نشته ته ځان ته څنګه مسلمان وی ته ځان ته څنګه د امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی قرآن دې یاد نه دی او چې بیا کله دعوو ته کینې بیا وایي چې دعا راته وکړه چې خدای راته جنت راکړي زما دا تکلیف دی او زما دا تکلیف دی قرآن ووایه که نه قرآن کې ټولو مشکلاتو حل الله تعالی ایښی دی نو بعضې خبرې موږ هم کم وخت کې چې تیزې وکړه د درد نه یې کوو داسې نه ده الله ته به بانې نه لټو په دې خو به چېرته تاوان ونه کړي چې څوک درته ووایي چې دغه پیسې ستا زر کېږي او سل واخله ته ووایه چې خیر دی ځه په دې کې به دې دوکه کړي هېڅ چرم نه یو روپۍ مرته نه پرېږدې په هغې د عقل کار کوي د قرآن په یادولو کې د عقل کار نه کوي معلومیږي دا چې دروغجن د الله د دین سره به دوکه نه کوي بالخصوص زما خپله دا طبیعت دی
چې دغه سه انسان زما ډیر زیات ګیله تنه کیږي چې الله ځواني درته درکړي، د ځواني سره سره خسته صحت درکړي، خسته عقل درکړي، شپه ورځ فیسبوک کې مصروفه پاغه کې مستغرقه، د خدای قرآن درنه پاتې ده. که پښتنه تنه او کې انګلیسي ورته د سیادي چې په ژبه باندې بیٹقي، قرآن ورته یاد نه. وستا قرآن خداغه نه سخت نه دی کنه، قرآن خو آسان دی. الله وی ما آسان کړی د زه د دې مخالف نیم چې د انګلیس مخالف مې چې انګلیسي مې یادوي. یاد کړئ الله دې توفیق درکړي چې یو په ځای نه شل لسان یاد کړه، چا د مخالفت کړی، خو قرآن خو مه هېروه کنه. مسلمان قرآن سره خو مینه وکړه چې هغه ګیله ختم شي. نو عزتمند رب العالمین جل جلاله دې زمونږ او ستاسو محبت د قرآن عظیم الشان سره پیدا کی. ان شاء الله یار زنده او صحبت باقی، نورو مسائل باندې به ان شاء الله بحث بل وخت کو، او ان شاء الله العزیز دغه چې دا کوم بیان د قیامت په علامات باندې اوسه، الله تعالی دې مونږ تاسو په دې د عمل توفیق را نصیب کی، او رب العالمین جل جلاله دې مونږ تاسو ته د عمل کولو توفیق او توان پیرا نصیب کی. گرد د اسلام چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څخکل مدینه ده سنگر د اسلام، څخکل مدینه. میرویس ورور له باګرام نه اړیکه نیولې وه، پوښتنه یې کړې وه چې مور مې مریضه وه، د ډاکټر 800 روپۍ پاتې و فیس، یا د فیس پاتې و یا د هغې دوایانو کې 800 روپۍ پاتې وې. بیا موږ لاړو، هغه ډاکټر پوښتنه مو کړله او ډاکټر هم په لاس رانغی، بیخي ورک دی، اوس د 800 روپو سره څه شی وکړو؟ نو د 800 روپۍ به خیرات کوي او ثواب به یې هغه ډاکټر پسې وبخوي. کله چې دغه ډاکټر پیدا شو او وی نه منله، وی ویلې چې زه دا نه منم، ما ته خپلې پیسې راکوي، نو پیسې به ورته ورکوي، هغه 800 روپۍ به ستاسو صدقه کې الله حساب کړي. دویمه دا چې وی سبق راته نه یادېږي، نو یو ګناهونه پرېږده. دویمه دا مانځه پسې 11 پیرې د الله نومونو کې یا قویو دا دی وایه. عزیزه خورکۍ له تخار نه موږ سره اړیکه نیولې وه او پوښتنه یې وکړه چې زما مور له کمخونۍ د وجې نه اولاد بند کړی، نو صحیح د ډاکټر ورته ویلي دي بندولی شي درته تکلیفي، نو ضرور نه ده، بس چې صحیح معتمد ډاکټر ورته ویلی نو خیر دی. خیبر جان ورور له لغمان نه اړیکه نیولې وه او پوښتنه دا وه چې لاندې کوټه کې قرآن شریف وي او پورته بام باندې مونږ ګرځو، آیا دا ګناه لري که نه؟ نه، دا مکان جدا شو. مکان ځای چې کله جدا شي نو حکم هم جدا کیږي. د دې داسې مطلب دی لکه لاندې کوټه کې چې ډیران وي او پورته کوټه کې خلک مونځ کوي، نو دا ډیران هغه ته نقصان نه ورکوي. نو قرآن عظیم الشان مثال خدا هغې سره نه ورکوم، خدا یو مثال مې ستاسو د پوهې دپاره درکړه. لکه بعض ځینې کې لارې وي کنه، لاره د پاس سړي کور جوړ کړی، نو که لاره له هر څه رقم وي نو هلته مونځ خلک کولی شي. نو دا حکم جدا شو. قرآن عظیم الشان هغه به چې تا ته ښکاري او یا په یوه کوټه کې د ځان نه به یې ښکته نه ساتي، دا د قرآن عظیم الشان بې ادبي ده او احترام نه دی. وزنجان ورور پوښتنه کړې وه چې امریکایانو ته شهیدان ویل څنګه دي؟ نو شهید خو مسلمان یې، نو خو نه یي، دا په دې سوال خو هر څوک پوهېږي، دا خو وړوکی معصوم د ګواري نه هم چې پوښتنه وکړي هغه یې درته وایي. ولی احمد احمدي صاحب د لغمان نه موږ سره اړیکه نیولې وه چې مسافرانه مونځ کې د سنتو کمی شته که نه، او کوم وختونو کې قصر کیږي؟ ګران ورور ولی احمد احمدي صاحب مسافرانه مونځ کې د سنتو کمی نشته. فرضو کې چې کمی کیږي نو صرف په ماسپښین، مازیګر، ماسخوتن، ځکه دا 4 رکعتي منځونه دي. نو 4 رکعتي منځونه فرض دا به 2 رکعتي کوي، وترم پوره دي، سنت هم پکې پوره دي. که وخت درته میلاوېده تکلیف نه و نو سنت وکړه، او که تکلیف درته میلاوېده نو بیا سنت مه کوه. بعضې خلک داسې دي هغې بیخي په دې باندې کلکې چې بس سنت په سفر کې مه کوه، سنت مه کوه. د الله بندګانو نفل هم په سفر کې د نبي علیه صلات وسلام نه ثابت دي، دا خو سنت دي. او بیا بعضې وایي چې نه د سبي سنت منو نور نه منو، داسې مه کوئ عزتمندو، ځکه د قرآن عظیم الشان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکامو سره به باني به ورته نه لټو. نو دغه یو د درمیانه فیصله علماو داسې کړې، که چېرته یو سړی پوهېږي چې سوارلی ته تکلیف نه وي او ده ته تکلیف نه، نو سنتو که پروا نشته. که تکلیف درته نو بیا داسې مه کوه چې ځان نه د شیخ صاحب جوړ کړی او خلک درته منتظري موټر او ته لګیا نښتی او ټول سنت رانیولي، نو خلکو ته به تکلیف نه ورکوې. احمد ورور
د دارالمان نه اړیکه نیولې وه. ویې ویلې چې په شک رانه خطا کې ولګېدلو، بیا مې 5 ډوډۍ ومنلې او جوس مې ماشومانو ته بیرون ورکړ. نو ادا کېږي که نه؟ علما لیکي چې په نظر باندې به وفا کوي. ښه ګرانه ورور ته همغه ډوډۍ دې منلې همغه ورکړه. که داسې دې ویلی وه چې څه خیرات کوم نو بیا صحیح ده دا پکې راته، نو ستا هغه منلی باید چې همغه ورکې. بل وی چا راته ما ویل چې مولانا ته مې سلام ووایه. هغه ویل چې مولانا لفظ مه وایه، او ځکه مولانا لفظ ښه نه ده. دا علماو ته استعمال شوی دی. دا لفظ په دې نیت باندې نه وي چې الله تعالی ته کوم صفت ثابت دی. ګورې الرحمن، عبدالرحمن یا د الله تعالی د صفتونه چې هغې کې انسان ورسره په اسم صفت کې یو ځای دی. رحیم دی، مور او پلار دپاره د استعمال شوی دی. رسول الله مبارک دپاره رحیم لفظ استعمال شوی په قرآن کې. عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نو داسې الفاظ استعمالول په هغې نیت خو یې څوک نه استعمالی که نه چې دی الله دپاره انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. او که لغوي مدد واخلي نو خو په علم کې به د امداد کوي. ستا یو مسله یادنی دی بیا درته وښیي. شاه محمد رور له قندهار نه موږ سره اړیکه نیولې وه چې سړی امام پسې نیت وتړي، ثنا ویل کېږي که نه؟ او سبحانک اللهم دا به وایي تر ولا اله غیرک پورې دا امام پسې دا قرائت ثابت دی، دا به وایي. بل دویمه پوښتنه دا وه چې مالداره خلک یو، د تیمم اجازه راته شته که نه؟ موږ چې مال سره ولو ته ویسو نو هلته بیا تیمم او اندازه د یو ورځ په مقدار باندې وي. نو ګران ورور شاه محمد، دا خو ستاسو عادت دی هره ورځ ځئ، ځان سره اوبه ولې نه وړئ؟ اوبه ځان سره وړئ، تاسو سره خو سورلی موجوده وي، ځکه تاسو سره د بار وړلو دپاره خر موجود وي، نور څه داسې وسایل در سره نو چې ویسي ښه ده. خو که چېرته نه وو اوبه دومره لرې وي چې دا ورځ چې تا یاده کړه نو دې کې تیمم اجازه شته. ثنا خورکۍ له قندهار نه موږ سره اړیکه نیولې وه. پوښتنه دا وه چې مجامعت یو زنانه د خپل خاوند سره وکړي، د هغې نه پس ونه لامبي خو څه د کور کارونه کوي، آیا کولی شي که نه؟ ګرانې خور، مجامعت نه پس نور کارونه که لاسونه ومینځي نو د کور کارونه کولی شي، مګر خوراک کول چې کله خوراک یا سسکي نو دا اوله مړۍ ورته مکروهی. نو نور کارونه داسې وي چې برکت د په لاس کې نه وي، نور خو جایز دی. ولې عایشه بیبي فرمایي چې ما ته نبی علیه صلات وسلام ویلې چې ما ته اوبه راوړه. ما ورته ویل یا رسول الله زه مریضه یم، ماهواري مریضي ده را باندې. رسول الله مبارک ویل راوړه اوبه. چې اوبه مې ورته راوړې نو بیا ما ته ویل چې ته وسکه. ما چې وسکه بیا راته ویل چې کوم ځای باندې تا شونډې کېښودلې؟ عقل ته رسول الله مبارک شونډې کېښودلې او اوبې وسکلې. نبی علیه السلام موږ ته دې کې 2 مسلې ثابتې کړې. یو د هغې زنانه چې ماهواري مریضي وي یا جنوب وي، نارینه یا ښځینه، د هغې د خولې هغه کم اوبه چې دي لکه ویسکي او په هغې کې څه پاتې شي مرداره نه ده. دویمه دا چې د هغې خدمت د لاس راوړلی څیز مرداره نه ده. خو بهتره دا ده چې اولامبي، ځکه بعضې روایاتو کې داسې راځي تر څو چې د لامبلي نه وي د خدای لعنت پرې ورېږي. نو بهتره دا ده چې ځان پاک وساتي. بل ویل چې څوک مې بندي دی د خلاصېدو دپاره ته دعا ووایه. حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. دا د ورځې 500 پیرې وایه، الله تعالی به د بند نه خلاص کړي. بله پوښتنه دا وه چې ذهانت دپاره دعا راته وکړه چې وښیه راته چې ذهن مې ښه شي. نو یا قوي یو مانځه پسې 11 پیرې وایه او بیا چوف کوه او هغه بوی په سپېږمو باندې کش کاږه. بل وایي چې پلار مې قصدن په شکه وجلې، اوس څه وکړي؟ استیم نه کې استغفار دی نو په هغې کې خروجې نه وي، صرف دومره ده چې ظلم ترې نه شوی ده نو بس استغفار دی ووایي. او که چېرته موزره وه نو خو بیا هم د ده د لاسه شوی ده نو استغفار دی ووایي. صحرا خورکۍ له خوست نه اړیکه نیولې چې زړه ته مې شکونه راځي په دین کې څه وکړم؟ هېڅ پروا نه کوي، خیر دی، راځي دي خو تور پسې ذهن مه وړه. داسې مه وایه چې هغه مثال ذهن ته دې راشي چې دا ځمکه څنګه پیدا شو، خدای کم خوا نه راغی، بیا ته پسې لاړ شه او همدې سوچونو کې غرقه شې، داسې مه کوه. نو بس چې ذهن ته دې راځي لا حول ولا قوة الا بالله دا وایه. وایي قرآن شریف ویلو کې غلطېږم ګناه خو به نه، کوشش کوه چې غلطي دې ختمه کړي. مګر رسول الله مبارک فرمایي هغه څوک چې قرآن وي او ژبه پکې نښلي یا سخته یي ورته، دې ته 2 اجره دي. درېیمه دا چې وایي خاوند سره مې اکثره په دې خبره جګړه وي چې پردو جنکیانو سره خبرې کوي. پوهېږو نه چې دا ښځې څنګه بدګمانه شوي په خپلو خاوندانو، یا خو دا حقیقت دی چې همداسې به وي او یا خو والله اعلم. نو نشو ویلی کاسې موبایل ته لاس کې کور کې در باندې ښځه شک کوي چې بل چا سره خبرې کوي. نو چې تر څو یقیني
مادې ته دا خبره نه رسېدلې جنګ و جګړې مه کوئ ځکه ته د هغې ښځه یې نو په کور کې داسې کار مه کوه چې ځان ته لانجه وګورې نو په ښه محبت او په اخلاص دا یو تجربه خو زه تاسو ته وایم د الله په ذات یقین وکړئ ځکه موږ هم د نارینه په صفت یو موږ ته معلومات کېږي کومه ښځه چې د خپل خاوند د حقوقو خیال وساتي هیڅ چیرې هم دا خاوند نه کوي چې بل یو زنانه سره د خپل رابطه جوړه کړي خو چې کور کې ورته تا د ځان نه سم بابا ځانه جوړ کړی درته یو خبره وکړي ورته چې اوبه راکړه ورته چې وخت له ډک شه نو هغه تا سره څه محبت وکړي نو خو د خبرې جواب دې په سوک باندې ورکړه نو ته لږ اخلاق وکړه په خپل هغه صحیح کېږي نو داسې مه کوئ که نه په دې باندې خپل کور کې جګړه ځان ته زیاتوئ حبیب الله ورور له هلمند نه اړیکه نیولې وه پوښتنه دا وه چې مازدیګر مونځ قضا شي ماښام نه مخکې به یې کوي که وروسته به یې کوي ورور ماښام مانځه نه مخکې مه کوئ ځکه وخت کم وي او دویمه پوښتنه دا وه سهار مونځ چې قضا شي کله به یې کوي نو کولی شي چې لمر راوخته بیا د خپل قضا مونځ وکړي دا زمونږ یو دوه پوښتنې پاتې شي انشاءالله دا به بله ورځ ته جواب کو او زمونږ یو خالم په حق رسېدلې دعا ورته وکړي چې ټولو مردګانو سره د الله تعالی ورته بخښنه نصیب کړي باقي مو په الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله